نه کړی دی وایي د کوروالې دپاره د وخت زیاتولو ګولۍ استعمالول جایز دي که نه. محترمه په دې کې یو څو خبرو ته خیال کوئ. یو دا چې خو هغه ګولۍ چې هغه د ټابلیټ ورته وایي نشه یي پکې هغه حرامې دي، هغه جایز نه دي. دویم دا چې داسې دوايي چې نشه پکې نه وي نو هغه هم بلا ضرورت استعمالول ښه نه دي. که سړی مریض وي یا کمزوری وي یا بوډا وي نو که هغه استعمال کړي داسې ګولۍ چې نشه پکې نه وي نو هېڅ قسم کوم مشکل پکې نشته دی. که سړی خو روغ جوړ او ځوان وي او د خوند دپاره استعمالوي نو که چېرته نور بدن ته بعضې وخت کې ضرر رسوي، چې د ضرر یې نه رسوي جایز دي، څه مشکل پکې نشته که ستا بدن ته نور ضرر نه رسوي. او که ضرر بدن ته رسوي نو بیا د دې ګولیو نه چې په داسې وخت کې یو سړی استعمالوي چې ضرورت یې ورته نه وي او ځوان وي، هسې د خوند دپاره استعمالوي او د بدن ته جانبي عوارض پیدا کوي نو بیا ورته جایز نه دي ښه. او که ضرر نه رسوي بیا پکې څه مشکل نشته.